ټولې ادارې ښه دي خو سپیریئر دی. ټولې ادارې ښه دي خو سپیریئر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اگرانو کتونکو نن یو ځل بیا دا سپیریئر لالا زار سکول اینڈ کالج تھانے طرفه کم کلیس پروګرام په تړون شادي حال کې را جوړ شوی دی. راځي چې د دې پروګرام وګورو چې په دې پروګرام کې سود یقینا دا داسې پروګرامي چې ټول کال نه صرف د دې سپیریئر لالا زار د سکول او کالج دغوی د سټوډنټانو دغوی د مور پلار بلکې زه به دا وایم چې زموږ د ټولې علاقې د دې پروګرام ته سترګې پروګرام ډېر زبردست پروګرامي ډېر زیات انجوای کوي. आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. The Lord of Lords, King of Kings and Creator of all creatures. I am your host Samiullah. And I am your host Shayad Khan of class 8 Nasabe campus. Dear parents, Assalamu alaikum. As you know that we are going to announce our third term result and all the students are waiting for their result. پښتانه چې ورځ په ورځ بې پښتو کېږي داسې دا پښتانه چې ورځ په ورځ بې پښتو کېږي داسې نور هر څه پرېږدی اوس د دې خبرې غم پکار دی. دلکش ہے چاند تیرا تیرا ستارہ لیتے ہیں نام تیرا دل کی زبان
نو زما په دې پیرنټا ټیچرانو ته دې بچو ته دا پیغام دی چې تاسو ټیک ده د موبایل استعمال کول پکار دی خو د دې هغه استعمال پکار دی چې دا ستا دپاره د پیدې استعمالي دا نه چې دوی تا په داسې اکټیویټیز کې اخته کړي لکه څنګه چې ماشوم په پوډرو اخته شو. मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया जब मस्जिद नबवी को देखा मैं रोज़े जन्नत में पहुंचा. जरा सा तब से हूँ पापा से डरा सा बड़ी बड़ी चप्पल उस पे लेकर बड़ी बड़ी चप्पल उस पे लेकर रबर मुंह पे जरा सा जब से पिटे है बदन में दर्द करारा वे या काउंसलर वे रिश्वत खैर देना वे उस पर जुमला करता लगावे दाहर सची जमावे दाहर सची जमावे दाहर सची जमावे दाहर सची जमावे dumba 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 ये एहसान है मेरा वतन प्यारा पाकिस्तान है मेरा वतन रब का एक एहसान है मेरा वतन के टोल अलम वर्ता हैरान दे सर दपा सफलक विनम नु बेहोशम ओ पजोड़ख द दे दुनिया ची नजर उकड़म द हिस्टल दी पोहनशम नु खामोशम कला कला में ची दा जरा ढेर मायूसी ची दरहम किसे दीवरम नु पुरजोशम बरकतों का पैगाम मिले कहने से ला इलाहा इल्लल्लाह. मेरी राहें बन गई हैं मंजिलें रोशन हुई हैं आसान है अब सफर चाहो अगर हो शुरू ستانم زمانم سعد خاندار ته وای چې په کم کلاس کې فرست ایئر کې سات دار ته وای چې په دې تانه کې خنورم بل حاشیه تعلیمي ادارې شته او یعنی خن خخه ادارې دي بیا ته سپیریئر ته ولې راغلی یعنی بل ادارې ته ولې نتلې سپیریئر یو دي په دې ملاکنډ ډیویژن باندې یو سکول لګا نه چې هغه کوالټي ایجوکیشن پرووایډ کوي د زما یقین راځي چې په دې ملاکنډ ډیویژن باندې به دغه شنه بل خاص سکول یې. ستانم محمد حمزه په کم کلاس کې سبق په 9th B کې سبق وي سپیریئر د دې کم سټاف چې د دې کم ټیچینګ سټاف چې خصوصا کنه کم ایڈمنسټریشن are you satisfied from them? Yes, of course. We are satisfied with quality teaching staff, the administration. Tool خپل ورک ډیر مزدار کې موږ ټول خپل ټیچرانز نه ایڈمنسټریټر ډایریکټر اف پرنسپل ټول نه خوشاله موږ د لپاره ډیر مهنت کړی دا ولډه تیار کړی وای چې بده کې سزا ډیر زیاته ورکړي کېږي د حقیقت شه نه سزا دا خو مطلب بس یو سړی چې لکه د سره احساس پیدا شي سزا نه ولګا دا مطلب موټیویټ کا موږ چې لکه دا تاسو موږ تعلیم حاصل کو زما زیشان دانش نوم دی جی زیشان دانش وا زیشان دانش الله دا زبردست نوم دی او په کار چې دا سي ګریډ سړی درنه جوړم شي کم کلاس کې 10th کلاس کې 10th کلاس کې تاکي د کمیډي ډیر زیات پوتنشل دی جی ها جی شته دی جی بیٹا ستانو زمانو افنان احمد دی افنان احمد په کم کلاس کې زه په 9th کې هم اوس ان شاء الله لکه جوړه کاله به 10th شي بل بیا فرست ایئر ته شي بل بیا سیکنډ ایئر ته شي عزیز به رو رواني خدای ته وایا سپیریئر څنګه سکول دی سپیریئر خو ډیر ښه سکول دی معلومات خو دونه خنخ کاری دا ټول خلک وای خدي ټول صفات کوي آیا دونه خدیر شه بالکل خدي مونږ ته ډیر ښه ایجوکیشن راکې دا پدې کې ټیچرز پکې چا ډیر ښه کار نه کوي ولې پکې نه کوي ډیر ښه مهنت کوي او ستا پکې ټول کم ټیچر زیات خوښ دي زما پکې ابرار قاری صاحب او
او میراث صاحب لکه هغه وهل نه کوي ځکه وهل کوي دواړه خو وهل کوي بیا دې مو خوښ دی بیا مې هم خوښ دی ځکه چې کار ښه کوي خلکو ته ښه په دا راته ووایه په دې کې نور پکې کم ښه ټیچران دي نور پکې هم ټیچران خو پکې ډېر ښه شته ولید بچه دا راته په کم کلاس کې سبق وایي جی زه الحمدلله په سیکنډ ایئر کې الحمدلله په سیکنډ ایئر کې سبق وایي بیټا دا راته ووایه نن ډېر غټ پروګرام وشو زما خپل خیال دا دی چې د دې پروګرام دپاره به تاسو کم از کم له 20 ورځې ریهرسل کړي او ډېر پروګرام دپاره به مو ډېر زیات وخت تېر کړي ایا ستاسو ټول وخت خو دې پروګرام واخیستو جی خبره خو صحیح ده خو ټول وخت پروګرام جی نه دی اخیستی دا مونږ په پارټ ټایم کې مونږ خپل سټډي ټایم د دې لپاره نه دی ویسټ کړی دا چې کم مونږ پارټ ټایم او وزګار ټایم نو مونږ په هغې کې خپل دغه کوو بیټا صرف په دې باندې په دې کو کریکولر باندې زور ورکړي کېږي که نه په نصاب باندې یا په ټیچنګ باندې هم کېږي دلته خو ماشاءالله په هم په کو کریکولم باندې دغه کې او هم په ټیچنګ باندې کې دیګه جی مونږ وړو چې ولغه بل سکول کې ولو او ما د سکول ډېر خبر او ډېر تعریف اوریدو او واقعي هغه چې ما کله ماشومان دي تراوي سل یو مې ورارو دی یو مې زوی دی نو واقعي ما ته پکې هغه ښکاره شولو نو ماشاءالله اوس ډېر ښه دي د مخکینی نه لکه یوازې د سبق په لیاس سره نه د هغو کم تربیت کم دغه چې روان دی که نه ماشاءالله ډېر په ښکلي طریقه او ډېر په ښه دغه باندې روان دی په دې اداره کې دا دغه چې زموږ سره دلته ویل کوالیفاید ټیچرز دي زموږ سره خپل محنت کوي زموږ سره زموږ د هوم ورک زموږ د کلاس ورک زموږ سره هر دغه کې هیلپ راکوي زموږ سره هر لیکچر کې زموږ سره څه مسلې هغه موږ ته کلیر کوي په دې وجه چې زموږ سره زموږ سکول ډېر مخکې به دغه باندې روان دی مخکې به بورډ کې او انشاءالله چې به د میډیټ دغه کې به مو اوسي نو هغې وجه زموږ یقینا چې د لالا زار سپیریر کالج دا کاوشونه د ستاینې وړ دي نننی کم پروګرام چې کوم یقینا دا هم ډېر ښه پروګرام او داسې پروګرامونه چې کوم دي دا د ماشومانو په انکریجمنټ کې د هغو په حوصله کې د هغو د لارې ښودونکو په کوششونو کې ډېر ښه ثابتېږي او یقینا چې د دې پروګرامونو سره او خاص کر زموږ په ایجوکیشن کې چې د نجی سکولونو د پرایویټ سکولونو کم کردار دی نو یقینا هغه د ستاینې وړ دی کې سټوډنټس چې کم دي انوالمنټ دا پکې ډېر زیات و او هغې ډېر ښه پریزنټیشنز وکړه او داسې کریټیو ټایپ دغه یې پیش کړه آیټمزو نو زه بالکل د دې داد ورکوم د انتظامیې ته او زه به دا ویم چې د دې انتظامیې ته او خاص کر د دې ډایرکټر صاحب چې کوم دی زما دا خیال چې دا کریډټ هغه ته ځي دومره کامیاب پروګرام باندې د سپیریر لالا زار سکول او د سپیریر لالا زار سکول او کالج کم مینجمنټ هغوی ته مبارکي ورکوم چې ډېر زبردست پروګرام یې وکړو زما خیال دا دی چې پښتنو ته چې د کومو هلو ځلو د کومو پروګرامونو ضرورت دی د کوم اکټیویټیز ضرورت دی نو سپیریر لالا زار هغه ضرورتونه پوره کوي او هغه شانته پروګرام کوي बन गई है मंजिलें रोशन हुई है आसान है अब सफर चाहो अगर होशुलो ماقی ما په نوبي ځل باندې دا پروګرام اټینډ کو خو د دې نه ماته دا اندازه وشوه چې سپیر لالا زار سکول یو ډېر لویه اداره ده او د هغوی ماشومان چې ما وکتل نو د هغوی ټیلنټ بالکل انمیچډ دی او دې نه دا ماته ریالایز شوه چې سپیر لالا زار کې صرف سبق نه خولی کېږي بلکې د شخصیت په هر یو اړخ باندې زور ورکړی کېږي اداره چې ډېره ښه اداره ده ځکه چې زه به دې سکول کې ما سبق ویلی دی او ویم پکې او ټیچران چې ډېر زیات هارډ ورکینګ دی لکه انتظام چې دی یو شي کوي نو ښه برابر کوي لکه دا شی نه چې نه پکې شی کم یا پکې زیات هر شی چې دی کوي په برابرتیا سره کوي ستاسو نوم دی بیټا امن شهزاد دا راته وایي چې دا سپیریر لالا زار څنګه اداره ده سپیریر لالا زار د تانې د ټول نه بهترین اداره ده دلته پاکستان د ټول نه کوالیفاید او قابل ترین ټیچران موجود دي دلته زموږ سره د سیکنډ ټایم سہولت هم موجود دی کم کسان چې زموږ سره په فرست ټایم کې لکه په کار پوه نه شي هوم ورکونه کې هغه زموږ سره سیکنډ ټایم ته هم پاتې کېږي په سیکنډ ټایم کې پوه نه شي نه به تھرډ ټایم ته پاتې کېږي په دې خبره باندې موږ د فاروق شاه سره او لقنواز صاحب ډېر مشکور چې دوی په تانه کې یو داسې اداره وچلوله او یا لکه داسې سکول یې کولاو کو چې د هغې موږ ته ډېر زیاته پیدا ورسېد دا اداره ته په دې اداره کې څنګه فیل کوي
I'm here from 3 years. I was in Qatar, but when I came here, I'm really satisfied from our director and our principal. They are working hard for us to just let us achieve our goals, and I'm really thankful for them that whatever they are doing, they are just doing to open the doors for our future. Sir Superior Lala Zar mungta force ka muna chi ya kham khatas da karu ke insan kam interest chi pase ki sir agi ta guri da agi mutabiq chi khalq chi ak chi develop ke khalq te ट्रेनिंग वर्क है दा फोर्स का न सोक द दे डिवीजन द कम नور इदारे द ज्यादा मुख्तलिफ استاسو نوم دی افرا بیبي کم کلاس کې سبق بیٹا 4th B 4th B کې ویری ګډ شاباس سو ویل غواړي په دې موقع باندې سر دا سپیریئر لالا زار ډیر زیات خپل سکول له او بلی کې ډیر زیات مطمئن یم نه صرف خپل دې ګناه کاروم پکې خکېږي سرکار به ډیر زیات خکېږي زما په سپیریئر لالا زار کې ټول سران خوختي زما به کې یو سر ډیر زیات خوختي او دا غنوم دی حق نواز سر هغه زما ډیر زیات خوختي او هغه ډیر زیات انټيليجنت دی ډیر زیات خپل ته دغه کوي خلکو ته لیکچر ورکوي او ډیر زیات خپل ټیچینګ کوي په هغه وجه باندې زما چې دینو حق نواز سر ډیر زیات خوختي سپیریئر لالا زار چې دا به ټول تانه کې د ټول نه پیلنې لکه پرایویټ سکول جوړ شوی دی په دې کې کم تعلیمي استادان چې دغه موږ ډېر ښه په مهنت سره کار کوي او ډېره ښه تعلیمي اداره ده نو لکه بل سوال نه پیدا کېږي چې موږ د ټیچرانو نه مطمئن یې ډېر زیات مطمئن یم د ټولو نه فیورټ ټیچر چې مې دی هغه دی طیب سر د کیمسټري ډېر راته ښکلی کار کوي حفصه ګلالۍ دا راته ووایه چې زموږ په دې علاقه کې خو نور هم بل حاشیې تعلیمي ادارې شته بیا دا راته ووایه چې تا سپیریئر ولې چوز کړی دی دې ته ولې راغلی یې سر سپیریئر خو سپیریئر دی که نه زموږ سپیریئر سکول لکه مطلب ټیچرز سټوډنټ ټول ډېر زیات ښه دي او زما چوز دا و چې ما سپیریئر لالا زار ولې چوز کو دې سکول کې مطلب هغه ویک سټوډنټ دپاره داسې دغه ارینج کړی دی مطلب چې کم سټوډنټ کار نه کوي د هغو دپاره سیکنډ ټایم ارینج کړی دی مونږ کم ویک سټوډنټ دي د هغو دپاره د هغې د وجې نه هغو کار شروع کړي نور انټرسټ په کار کې ده کلاس 6 سټوډنټ یم او سپیریئر لالا زار ډېر ښه سکول دی او په دې کې موږ سبق وایو او چې کم ویک سټوډنټ دي هغو پکې سیکنډ شپ ته پاتې کوي او دا سیکنډ شپ د ویک سټوډنټ دپاره دی بیټا دا راته ووایه چې یاره د سپیریئر لالا زار متعلق یو دوه خبرې راته وکړه سپیریئر ډېر ښه سکول دی د دې ټیچر چې دی هغه ډېر محنتي دی وړو ته ډېر په محنت سره سبق ښایي او ویک سټوډنټ چې ودې کې کم وي نو هغوی ته هغه ځان ډېر کړی نو هغه لکه بورډ کې ښه مارکس والي هغه قابل ته مطمئنه یې او جی زه دې سکول نه ډېر مطمئنه یم په دې کې موږ ته ډېر ښه سبق ښایي سپیریئر څنګه سکول دی دا راته ووایه دا ډېر ښکلی سکول دی موږ په دې کې سبق وایو دا ډېر KG کلاس نه زه سبق وایم دا ډېر ښکلی سکول دی چې کم پکې ویک خلک هغو چې نو سیکنډ ټایم ته پاتې کوي کم هغوی دا ډېر ښکلی سکول دی سپیریئر خو سپیریئر خو سپیریئر دی سپیریئر خو سپیریئر دی ټول ښه دي خو د سپیریئر خو د ټولو نه ښه دی ډېر ښه دی خو سپیریئر ډېر نه ښه دی ټول ښه دي خو سپیریئر د ټولو نه ښه دی واه یقینا ګوره چې دا کش ګلالي او دا ماشومان وایي چې ټول ښه دي خو سپیریئر د ټولو نه ښه دی عجیب بیټا ستا نوم ادیر کم کلاس کې نه 8 کې څومره وخت وشو بیټا چې دې سکول ته راغلی ما دا اولنی کال دې سکول ته رالم اولنی کال دی ولې رالې دا هغې کوم ادارې نه دا هغې نه ډېره ښه ده دا اداره او زما پلار دا ډېر ښه انتخاب کړ چې دې ادارې ته راوستی یم ډېر ښه دی زنګ دپاره ډېر ښه دی لکه موږ ته پکې استادانو هم زنګ سره محنت کوي زنګ سره ځان کړی چې موږ کامیاب شو ما ته خو چا وایي چې دلته کې ډېر زیات ښه ټیچینګ نه کېږي ویل نه دو لکه چې کوم ښه استادان یې راولي لکه دا درګۍ نه پکې هم راغلي دي دار دګونه نه پکې دو ښه ټیچران راولي لکه ګرځي چې په کوم ځای کې ښه ټیچرونه دي راولي یقینا نو لږ دا یو ښه کار دی ښه کار دی جی بیټا ستا نوم محمد امر دا راته په کوم کلاس کې 8 کلاس کې یقینا بیټا نن ډېر ښکلی پروګرام وشو په دغه پروګرام کې ستا هم یو کنټریبیوشن و ډېره هلې ځلې دې وکړلې سپیریئر لالا زار څنګه سکول دی دا راته ووایه ډېر ښه سکول دی بډې کې زموږ سره ټیچران دی ټیچران هم زموږ سره کم محنت را سره کوي او کم چې لکه زموږ سرګرمیا یې هغه هم کوي دا راته ووایه چې کم ملګري ستا په دې سپیریئر لالا زار کې نه دي او کم پکې بهر دي تو هغوی ته دا تجویز ورکوي چې تاسو هم راشئ په دې سپیریئر لالا زار کې داخل شئ او جی دا والا ورکوو اوس یو زموږ نه مخکې ورځ چې زموږ د سکول لا وتې یو اته مونږ بله ورځ وایي چې واپس خپل سکول ته راشو فاروق شاه صاحب زموږ سره په دې موقع باندې موجود دی فاروق شاه صاحب دا راته ووایي چې یقینا اتیش کال کې چې دی نو هغه انسان هم ډېر بلوغت ته رسي هغه یقینا دا اداره هم چې زه به اوس چې دا د ځوانۍ هغه پیک ته رسېدلې ده څه محسوسوئ
ټول نمکه خو جیجو سایم صاحب او د تاسو شکریا ادا کوم تاسو ټیم چې تاسو رااله زموږ د انول ډې لم کوریج ورکو زموږ د تاسو څنګه خبر وکړه چې 28 یوز شو زموږ د سکول او بالکل دا هم څنګه تناور ونه ته جوړه شوې ده مونږ کوشش کوو چې را پدې کې کال په کال باندې پدې کې څه بهتري راولو او دا خنه طرف ته لاړ شي. دا تاسو کوم چې را لکه د پروس کا او د سګل په نسبت باندې تاسو کوم داسې چینجز راوستل دي او آیا په نیکست کمینګ فیوچر کې نیر فیوچر کې تاسو څه ارادي دي؟ چینجز خو یو دا راغلی چې یو خو زموږ برانچ ایکسټنشن شوی دی کوټ کیمپس پکې راغلی مطلب زموږ مخکې څلور برانچز وو 15 برانچز شول او د هغې نه بعد چې کم دی نو په تاسو کریکولم باندې وګورئ بیا کو کریکولم وګورئ نو په کې ډېر کافي چینجز راوستي دي او کال په کال باندې په دې کې راولو را روان کل زموږ زیات کل کوشش لري چې موږ دا ټول په کانسپټ بیسس باندې د خپل ټیچینګ میتھډ خپل کانسپټ ته واړو. اداره ته فاروق شاه صاحب بعضی کسانو دا د چیرې په دې سپیریئر کې د سی پرټا راټای باندې ډیر زیات زور ورکوي او دا چې کنسپچوال ټیچینګ پکې نشته تاسو مر اګری کوئ د خبر سره فرض کړه راټای ولا خبرونه تاسو جی جرنل چیک کې زمونږ ماشومان سکل په کریډټ کالج باندې وګورئ چې څونه ماشومان څنګه سلیکټ شول د ورپسې په ایټا ټیسټ باندې وګورئ هر هغه د ټیسټ په لحاظ سره تاسو چیک کړئ چې څنګه ماشومان ولې سلیکټ کیږي. یقینا ظاهر شاه باز دا چې کومه دا اداره روانه کړې و نو زوبه دا ویم چیرې لکه د هغوی کمیخ به یقینا تاسو محسوسوي خو تاسو دا راته سپیشلی ډیر محسوسو نن دغه کمی ډیر ذات محسوسيږي ولې چې د هر څه چې نن ما کول نه دا باغوي کول یقینا هغه خو تاسو د فیس سټرکچر نه هم ډیر ذات پته لګي نو فاروق شاه صاحب درته وایي چې رقم د زموږ د سټوډنټس کم پیرنټس آیا تاسو د دوی د کوآپریشن تاسو مطمئن یې؟ بالکل مطمئن یو جی خو صرف د یو خبره راځي د پنیشمنت ته چې استاد دی پنیشمنت نور کې نه ما سره دي بل حل نشته یا بل لار داسې نشته چې یو ماشوم دی بغیر د پنیشمنت د پښتو کلچر کې بخامخه پنیشمنت لازمي مونږ هم تر اوسه پورې دونه سبق ویلې د دنیا پنیشمنت هم خولي نه زما ټیچران راغلي دا غوي د مخې زو درې دی نشم حالانکه زه د کم زی تر ورسېدم خو هغه ریسپیکټ زما په ځل کې دی ولې دی هغه په زور زبردستی را باندې ویلې دی نن مونږ د مقام تر رسیدلیو خو که فرض کدا زور زبردستی نه وینن نن ما چاته ټاټ کې چلاو یقینا کو فرض کدا ریکوست زه په دې شکل کې کوم چې بالکل سزا پکار ده خو لک شانتي چې دنه لګا محدود حد کې پکار ده لکه مطلب زیاته سزا باندې مونږ هم خلاف فیوچر ماشوم له لاس په ځړې مات کې داسې نه او کم از کم دومره پکار ده چې ماشوم په پرشر کې وي دا پیرنټس نه په مستقبل کې سو ایکسپیکټیشن ساتي ایکسپیکټیشن خو بس هغه خبره بار بار کوآپریشن غواړو او کو فرض کړم د ټیچر نه سکوتایو شي مطلب په والو باندې نه تاسو د ماشوم د مستقبل لپاره وي داسې نه چې مونږ هغه سر زور زبردستی وي یا مونږ هغه سر زیاتیات ولا خبره پدې کې نه وي هماغه ماشوم فیوچر تاسو هم خلټول غواړي استاد هم خلټول غواړي مونږ چې دا ماشوم خطر فتلړ شي. ګرانو کتونکو تاسو دا سپیریئر لالا زار سکول اینڈ کالج تانه کم سالانه ایگزیبیشن یا تقریبا تقسیم انعامات یو هغه تاسو کو یقینا ډیر زیات انجوای کړي یقینا زه به په دا سره دا خبر کوم چې زموږ په تانه کې ډیر ادارې دي سو د 50 نه زیات ادارې دي او ټول په خپل ځای باندې خدي خو یقینا زه دا نوم دا د ماشومان وي دا ګولالي وي دا کم پلاران دا کم مند چې راغلي وي کم افسر چې راغلي هغه وي چې یاره لکه سپیریئر یقینا په ډېر لږ موده کې د کم نوم ځان پیدا کو دا ټول د دې د ایڈمنسټریشن د دې د ټیچینګ سټاف د دې د ډایریکټر د دې د پرنسپل دا د دوی د کوششونو نتیجه ده د کیمرمن سجاول سره دا تاسو کوربا تاسو رو په معبود صاحب په دې شعر باندې اجازه تاسو ناخلم چې خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جیسے اندیشہ زوال نہ ہو خاد او بریالی ہو سے